قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د جمعې ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. کابل افغان حکومت په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په پار پر ښاریانو محدودیتونه اعلان کړل. دغه پریکړه به سر له سبا شنبې ورځ 28 مارچ د وري له 9 نیټې عملي شي. چارواکي د کابل له ښاریانو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو بهر ونوځي. د دغه اعلان پر اساس په ټولو دوکانونو د خلکو پر مخ تړلي وي، خو هغه دوکانونه چې د خلکو د اړتیا وړ مواد پلوري او هغه هوټلونه چې کورونو ته پاخه خوراکي مواد انتقالوي به د کابل ښاریانو پر مخ خلاص وي. ننګرهار کورونا د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د کورونا د یوې مثبتې پیښې په ثبت سره په هیواد کې د دغو پیښو شمیر 95 ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله مایار په ژواک ته ویل چې دا د کورونا لومړی پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبت کیږي. تخار د تخار ولایت په مرکز تعلقانو ښار کې د دفاع وزارت یو پوځي چورلکه نسکوره شوې ده. د دفاع وزارت وایان فواد امان هم ویلي د ملي اردو یوې چورلکې بیړنۍ ناسته کړې، خو پکې سپرو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. د فواد امان په وینا چورلکه له بلخ ولایت څخه تخار ته روانه وه چې تعلقانو کې سقوط وکړ او د پیښې لامل یې تخنیکي ستونزه بللې ده. نوموړي په دې اړه نور جزیات نه دي ورکړي. پکتیا د پکتیا ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوال طالبان لا هم د ګاونډي هیواد پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا په پوره قوت تمویل او تجهیزیږي او یاد هیواد یې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره جنګوي. دوی وایي چې د خلکو په فکري اجماع او د دیني عالمانو په منطقي قضا له افغان ځواکونو سره د جنګ لپاره یې هڅوي. امریکا په کابل کې د امریکا سفارت له طالبان سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د اعلان شوي نوملړ هرکلی وکړ. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزارت تېره شپه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د معصوم ستانکزي په مشرۍ خپل یو کسیز پلاوي اعلان کړل. زندانیان افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه له افغان زندانونو څخه شاوخوا 10,000 بندیان آزادېږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ، روغتیا وزارت او د زندانونو د عمومي رئیس په ګډي خبري کانفرانس کې اعلان وشو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د زندانیانو د آزادولو فرمان صادر کړی دی. غزنی صرافان د غزنی ځایي سوداګر او پانګوال وایي په تیرو څو کالو کې شمیر کسان له دوی نه په ټګۍ برګۍ کې او چلول ترې 120 میلیونه ډالر وړي او لوټ کړي دي. ډېری لوټ شوي چې صرافان دي وایي ځایي حکومت نه دی توانېدلی چې له دې چل ناکو او ټګانو د دوی پیسې بیرته واخلي او یا څه بله مرسته ورسره وکړي. ننګرهار د ننګرهار ولایتي ادارې له پریکړې سره سم نن د خوراکي توکو له هټیو د درملتونونو پرته ټولې هټۍ او بازارونه تړلي، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي توکو بیې په لوړېدو دي. جلال آباد ښاریان د ولایتي ادارې دغه ګام چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه یې بازارونه وتړل شول. سپین بولدک د سپین بولدک چمن لارې د وري په دوهمه یوازې په یو طرفه ډول د وارداتو لپاره پرانیستل شوه، خو له هغه وروسته لا هم تړلې ده. شاوخوا 3 اونۍ مخکې پاکستاني لوري دغه لار د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه خپل غاړې ته د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو په پلمه وتړله. ملګرو ملتونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما په یو اعلامیه کې په دې هیواد کې له ټولو ښکیلو غاړو غوښتي چې تاوتریخوالی نور هم کم کړي او اوربند ته کار وکړي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش دا غوښتنه د نړیوال اوربند لپاره کړې ده. د صلح پلاوي د کابل حکومت له لوري د بین الافغاني مذاکراتو ټیم ته ور یو ځای شوی یو شمېر غړي وایي مذاکراتي ټیم په ټول پوره نه دی او دوی پرته له مشورې د ټیم ته ور یو ځای شوي دي. د ټیم د غړو له ډلې غلام فاروق مجرو تورنیوز ته ویلي هغه لیست چې تېره ورځ نشر شو زما نوم هم پکې شامل و، ولې نه له مرکز څخه او له ما سره په دې اړه مشوره شوې او نه په دې برخه کې کافي معلومات لرم. عبدالله د افغانستان پخوانی اجرایه مشر عبدالله وایي مخکښې څیرې د روان سیاسي بندون د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي کابل کې خبري غونډې ته وویل د روان سیاسي کړکېچ حل د مشرانو په لاس کې دی. بریټانیا وزیر د بریټانیا صدر اعظم بوریس جانسون په خپل ټویټر پاڼه د ویډیو له لارې وایي چې هغه د کورونا په وایرس اخته شوی دی. نوموړي نن د جمعې په ورځ د مارچ 28 په خپل ټویټر لیکلي دي چې د هغه معاینات مثبت ثابت شوي او اوس یې ځان په کور کې قرنطین کړی دی. بورسن جانسون وایي چې د قرنطین په دوره کې به هم د حکومت مشري کوي. غونډې او نور مسایل به د ویډیو کانفرانس له لارې مخ ته وړي. تر دې مهاله په بریټانیا کې په کورونا وایرس 11,658 کسان اخته شوي او 580 نور مړه شوي دي. امریکا
کورونا وایرس چې د جنوري میاشتې په لومړیو کې د چین په هوبای ولایت ووهان ښار کې خپور شو، تر دې دمه په چین کې نږدې 82,000 کسان اخته شوي دي. د کورونا چټک خپرېدل د دې لامل شو چې چین د زیاتې آبادۍ ښار ووهان له نورو ټولو ښارونو سره د هر ډول ځمکني او هوایي ترانسپورټ پر تګ راتګ بند کړي او خلک یې په کورونو کې بشپړ قرنطین کړل. خو لکه څنګه چې دغه وایرس د چین نورو ښارونو او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو، اوس مهال پرې ټول 9 میلیونه زیات وګړي اخته شوي دي. په تیر نږدې کې کورونا وایرس په امریکا کې تر ټولو زیات خپور شوی چې شمیر یې د چین سربیره له بهر هیواد زیات شوی دی. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.